بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او درناوی درنو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. د پښتو ژبې د زده کړې پروګرام کې په لومړي ورځ ما تاسو سره ژمنه کړې وه چې زموږ پروګرام دوه برخې لري، چې یوې د پښتو ژبې هغه برخه ده چې یا د هغو کسانو دپاره ده چې هغوی پښتو لیک لوست زده ده، خو په ګرامري شکل موږ غواړو چې هغوی ته په لنډ وخت کې په معیاري ډول پښتو ورسوو. او دومه برخه مو هغه وه چې هغه د لیک لوست برخه وه. هغه کسان چې غواړي له الفبا څخه د پښتو ژبې زده کړه وکړي، پښتو لیک لوست زده کړه وکړي، نو دغه موضوع مو نن ټاکله چې د پښتو ژبې د الفبا حروف تاسو ته وړاندې کړم. په مجموع کې د پښتو ژبې د الفبا حروف 40 دي، چې دا د نورو ژبو سره یو څه مشترک دي، خو 8 حروف د پښتو ځانګړي حروف دي چې دا به هم زه تاسو ته په ننني لوست کې وړاندې کړم. ګرانو دوستانو، د الفبا حروف منظمه یا د لیکلو طریقه باید تاسو زده کړئ چې دغه حروف دي چې له دې څخه کلمې جوړیږي او له کلمو څخه جملې جوړیږي. نو له الفبا یې درته پیلوم، غواړم چې زر زر یې ولیکم. تاسې به د دې د لیکلو طریقه زده کړئ، څنګه دغه حروف موږ ولیکو او له هغې څخه کلمې سره څنګه جوړې کړو، چې دا به په راتلونکو درسونو کې موږ تاسو ته وړاندې کوو. نو دا د الف حرف ده، دا د ب حرف ده چې یو ټکی لاندې لري، دا د پ حرف ده، پ چې 3 ټکي لاندې لري، دا د ت حرف ده چې 2 ټکي لري، بل دې ته ورته عین شکل خو یو پنډک لري چې دا د ټ حرف ده، په دې پسې بل حرف د س حرف ده، س چې 3 ټکي لري، یعنی شکل یې ټ ته ورته ده خو پنډک نه لري او په سر 3 ټکي لري، لکه موږ وایو س ثواب، یعنی دغسې د ژبې په څوکه ډېره معمولي ویل کېږي س. بل ورپسې د جیم حرف ده، ورپسې هم جیم ته ورته خو په منځ کې 3 ټکي لري چې دا د چ حرف ده، او بل هم ورپسې د ه حرف ده چې دې ته موږ ه حلوا وایو، کوم ټکی څه شی نه لري، یعنی شکل یې دوی ته ورته ده خو ټکی څه شی نه لري، دا ه ده، ه یعنی په حلقوم کې ویل کېږي ه. او بل حرف په دې پسې په عین شکل ده خو یو ټکی په سر لري چې دا د خ حرف ده، خ. بل په عین شکل بل حرف د څ ده چې 3 ټکي په سر لري، په دې پسې بل حرف په عین شکل د خو په سر یو حمزه لري چې دا د ز حرف ده، ز. په دې پسې د دال حرف ده، دال پسې په عین شکل د ډال حرف ده چې دلته یو پنډک لري، بل ورپسې د زال حرف ده چې په سر یو نقطه لري، بل ورپسې د ر حرف ده، ورپسې هم په عین شکل ړې ده چې دلته یو پنډک لري، ړې. بل هم ورپسې ز ده چې عین شکل یو ټکی په سر لري، بل هم ورپسې په عین شکل خو 3 ټکي په سر لري چې دا ژ ده، لکه ژاله. بل هم په دې پسې عین شکل یو ټکی پاس یو لاندې چې ته موږ ګې وایو، لکه مثلا موږ وایو چې ګیره، ګې. بل هم په دې پسې د سین حرف ده، په سین پسې د ښین یا ښې
حرف د سی سین ته ورته یو ټکی پاس یو لاندې لري. په دې پسې د شین حرف ده. چې لیکلو ته باید هم متوجه شي څه ډول موږ دغه حروف ولیکو. بل هم ورپسې د سواد حرف ده. بل هم ورپسې د دواد حرف ده. بل هم ورپسې د توی حرف ده. بل هم ورپسې د زوی حرف ده. ورپسې هم د عین حرف، په همدې شکل د غین حرف. ورپسې هم د فی حرف. ورپسې هم د قاف حرف. ورپسې هم د کاف حرف. بل هم کاف ته ورته دلته یو پنډک لري چې دته موږ ګاف وایو، د ګاف حرف نه. بل هم ورپسې لام، میم، نون، نون نون ته ورته ده خو یو پنډک لري. واو، هی د چشمه، حمزه او بالاخره هم یې. دلته یو ټکی چې ځینې دوستان د بعضو حروفو ترمنځ فرق نه کوي یا نشي کولی، چې ځینې لغتونه دي په یو حرف وي په بلې لیکي. د مثال په ډول د پ او د ف دغه حرف ځینې لغتونه وي چې په دغه حرف لیکل کېږي خو دوی په ده لیکلی وي، ځینې وي چې په ده لیکل کېږي خو دوی په دغه حرف لیکلی وي. نو د دوی دواړو ترمنځ تفاوت دا ده چې دغه پ چې کله موږ وایو پ، دواړه شونډې موږ کلکې نیسو او دا وایو پ، او کله چې موږ دغه ف وایو نو دا د شونډو په سکو ډېره معمولي موږ وایو چې ف ف پ ف په دې شکل. نو بل حرف د س او د ت ده چې دغه س د ژبې په څوکه باندې ډېره معمولي ویلی کېږي، س لکه ثواب. او دغه ت چې ده دا د ژبې څوکه موږ کلکه نیسو او وایو ت، لکه څنګه ثواب. او په دې پ کې مثلا موږ وایو چې پرون پرون. او دغه ف چې ده مثلا موږ وایو چې فاریاب فاریاب، د شونډو په څوکو موږ ویلې په دې شکل. بل دا چې دغه د پښتو الفبا تورې 40 دي. په دې 40 کې 8 د پښتو ځانګړي حروف دي چې دغه ځانګړي حروف غوښتل مې چې بیرې ولیکم، خو د وخت د کمبود له وجې زه یې دلته نښاني کوم، بیا تاسې سره جلا کړئ. چې مثلا ټ دا د پښتو ځانګړی حرف ده. بل هم څ دا هم د پښتو ځانګړی حرف ده. بل ز د پښتو ځانګړی حرف ده. بل ډال د پښتو ځانګړی حرف ده. ړ د پښتو ځانګړی حرف ده. ګ په همدې شکل، ښین یا ښ په همدې شکل. او بالاخره هم نون چې اوس به حساب کو چې 8 دي او که یا 1 2 3 4 5 6 7 8. نو دوستانو غواړم چې په یو خلاص یا لنډ ډول یو تکرار کړم، او له هغې څخه وروسته په راتلونکو درسونو کې موږ د حروفو یو ځای کول، له هغې څخه د کلمو جوړولو موضوع ټاکو. نو له موږ سره اوسئ. چې په لنډ ډول غواړم چې یو تکرار ورکړم: الف
ب پ ت ټ ث جیم چ ه ح یعنی موږ په حلقوم کې دا وایو ح خ څ ز دال ډال زال ر ړ ز ژ ګ سین حین شین صاد ضاد طوی زوی عین غین ف قاف کاف گاف لام میم نون نون واو ه د چشمه حمزه او ی. نو دوستانو لموږ سره اوسئ تر څو د پښتو ژبې د الفبا څخه وروسته نورې برخې هم تاسو ته وړاندې کوو. تر بیا ښه وخت ولرئ. د الله په امان.